یو چانه په وترو کې دوی قنوت پاتې شي وترو ته ولاړ وي او دوی قنوت در نهیر شو اوس په دا وتر به ته سر نه کې او کنه په اخره کې به سجده ساوه کې جواب دا دی چې ګوري په وترو کې دوی قنوت ویل دا واجب دي او کله چې واجب پاتې شي آلته به سجده ساوه لازمي کې سجده ساوه بکوي نو کو په چانه وترو کې دوی قنوت پاتې شي او دا وی چې دا مزمي صحیح شي او دوباره به ونه کما په اخره کې د سجده ساوه وکي چې سجده ساوه وکړه بس وتر صحیح شل دوباره به وتر ته ضرورت نشته دی او د سجده ساوي طریقه دا ده چې کله عبده او رسوله ته ورسیږي په اخیری قاعده کې یو طرف ته سلام واړي دو سجدي به وکي دغه نه چې کله فارغ شي التحیات به وي به درود شریف وي او بیا به دعا وکي او دغه نه بعد به سلام واړي وتر دیم پروشل هغه دوی قنوت چې کوم پاتې او دغه جبیره مشوا ارس پروشل او قصه ختم شو